یو داسې ذکر چې هغه ذکر ته د 10,000 نه د پاسه ملایکې حاضرې شوي وي، او دویم د هغه ذکر دومره ډېر لوی ثواب دی چې د هغې د ثواب لیکلو نه ملایکې عاجزه شوي وي، او دریم دغه ذکر ته د اسمان ټولې دروازې خلاصې شوي وي. حدیث کې راځي، او دا حدیث امام بخاري هم راوړی دی، صحیح حدیث دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، رفاعه ابن رافع رضی الله عنه، دا وایي دخلت الصلاة خلف النبي صلی الله علیه وسلم، زه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې په مانځه باندې ودرېدلم، نو فعتست فرنجی مې وکړو، چې پر فرنجی مې وکړو په دغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکوع نه پورته شو، سمع الله لمن حمده دا یې ویل. نو ما وویله چې الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. دا کلمات مې ویل. وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځاو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من المتکلم، دا خبرې چا وکړلې؟ نو فارم القوم، ټول قوم خاموش شو، چا څه نه ویل. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تپوس وکړو، بیا یې بیا وکړو. په دریم ځل ورته ما ویل چې فقلت انا یا رسول الله، ما وویل چې یا رسول الله ما وویل، او ما اردت الا الخیر، زما بله اراده نه وه بلکې د خیر اراده مې وه. وی ما ته یې ویل چې کوم کلمات دي ویل؟ وی ما ورته ویل چې دا کلمات مې ویل چې الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې والذي نفسي بيده، په هغه ذات مې قسم چې زما روح د هغه په قبضه کې ده، لقد افتضرها 37 ملكا ايهم يسعد بها. د ستا ذکر ته د پاسه 10,000 ملایکې حاضرې شولې، او د یو بل نه مخکې کېدلې چې کم یو ملک به د ستا ذکر رخلي او بر اسمان ته به خیژي الله ته. دا یو فضیلت. په یو بل روایت کې راځي، مسلم کې هغه روایت دی، په هغې کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنه په روایت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل عجبت لها، دې کلماتو ته ما تعجب وکړو، فتحت لها ابواب السما، دې ته ټولې دروازې د اسمان کولاو شي دې ذکر ته. په یو دریم روایت کې داسې راځي چې د دې د لیکلو نه ملایکې عاجزه شوي د وجې د لویوالي د اجر نه، دومره لوی اجر لري. نو ملایکو ته الله پاک وویل چې ولیکئ دې کلماتو له کما قالها عبدي، سی پې تاسو دومره ولیکئ چې څنګه هغه زما د بنده وویل دا کلمات، هغه شانې ولیکئ حتی یلقاني فاجزیه، تر دې چې دا بنده بیا زما سره ملاقات وکړي، زما سره مخامخ شي، زه له بدله ورکړم. یعنې ملایکو د هغې اجر نه شو لیکلی، دومره لوی ثواب یې لرو. ملایکې حیرانه شو چې دا اوس موږ څنګه ولیکو؟ نو الله ورته وفرمیل چې صرف تاسو هغه کلمات ولیکئ کوم چې د دې بنده د خولې نه قرته راوتي دي. نور دا بنده چې کله زما مخامخ شي د قیامت په ورځ باندې، نو زه به وله اجر ورکوم او زه به له بدله ورکوم چې څومره زما خوښه ده. نو آسان کلمات دي. بیا دا کلمات چې کوم دي دا ته په دغه ټیم کې هم شي ویلی، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دارنګه یو حدیث کې کله چې انسان یو مسلمان تکبیر تحریمه ووایي الله اکبر، کوم وخت کې چې موږ سبحانك اللهم دا په دغه وخت کې دا کلمات شي ویلی، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عام ذکر کې هم دا شی ویلی. بهترین کلمات دي، آسان کلمات دي، او ډېر